بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، أو كما قال. کتاب ریاض صالحین سلم باب شروع. بابو په باره د دې کې چې د خوراک په اول کې بسم الله ویل او په آخر کې الحمدلله ویل. په دې باب کې څلورم نمبر حدیث دی. حذیفه رضی الله عنه نه روایت ته دا وی: كنا اذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما. مونږ به چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په خوراک کې حاضر موجود وو، د الله د پیغمبر سره چې مونږ کله یو ځای خوراک کوو، نو زمونږ عادت او قانون دا و: لم نضع ایدینا حتى يبدأ رسول الله صلی الله علیه وسلم فيضع يده. مونږ به خپل لاسونه په خوراک کې نه کې خودل تر دې پورې چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم به خوراک شروع کو او هغه به خپل لاس مبارک خوراک کې کې خودو. یعنی د الله پیغمبر چې به خوراک نو شروع کړي، موږ به خوراک نه شروع کوو. در صحابه کرام ډیر زیات ادب د الله د پیغمبر. وإنا حضرنا معه مرة طعاما. نمونږ د الله د پیغمبر سره یو ځل خوراک کې حاضر شو. فجاءت جاریه، یو ماشومه راغله، کأنها تدفع. دا ماشومه په داسې کیفیت باندې راغله گویا کې دا ماشومه دیکه کړې شوې ده، یعنی په تیزی باندې دا ماشومه راغله. بل روایت کې راځي تدفع په ځای باندې تطردو ده، یعنی دا ماشومه په داسې تیزی باندې راغله چې لکه دا ماشومه شړلې شوې ده او څوک ورپسې دی او ماشومه تیزی باندې راغله. فذهبت، دا ماشومه لاړه، لتضع يدها في الطعام، د دې لپاره لاړه چې د خپل لاس په خوراک کې کیدي. خوراک پروتو، د الله پیغمبر حاضرو، یو ماشومه په تیزی باندې راغله او په دې خوراک کې لاس کې خودو. فاخذ رسول الله صلی الله علیه وسلم بيدها، د الله پیغمبر دا ماشومه په لاس باندې هغه شانته ونیوله. د الله پیغمبر ول لاس ونیو د خوراک نه، ور ماشومه ده او د الله پیغمبر ول لاس ونیو. ثم جاء عربي، به یو باندې چی راغی، یو کوچه صحراون یو سړی ودا راغی. کأنها يدفعو، نو دام په داسې کیفیت باندې راغی گویا کې هغه شړلې شوی دی یا د ککړې شوی دی او په دې ځای باندې راغی. فاخذ، نو هغه د خپل لاس د خوراک ته ورنږدې کو. فاخذ بيده، د الله پیغمبر هغه د لاس نه ونیو، دواړه لاسونه ونیول. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل: ان الشیطان يستحل الطعام، یقینا شیطان هغه خوراک جایز ګڼي الا يذكر اسم الله تعالى عليه، چې پاغي باندې د الله نوم دا یاد نکړي. شیطان هغه خوراک د خپل ځان لپاره جایز ګڼي او کوي چې د الله نوم په کوم خوراک باندې یاد نکړي شي. وانه جاء بهذه الجاريه، ويقينا دې شیطان دا ماشومه راوسته، ليستحل بها، چې دې ماشومې په وسیلې سره دا خوراک جایز کی ځان لپاره. یعنی ماشومه بسم الله تیر کړه، اړ کړه په خوراک باندې ورغله. نو شیطان ویل چې زه به دا خوراک د ځان لپاره جایز کړم او دا خوراک به زه وکړم، ماشومه بسم الله به ونه وي. فاخذت بيدها، نو ما دا ماشومه د لاس نه ونیوله چې دا شیطان به د خوراک شریک نشي. فجاء بهذا الاعرابي، نو د شیطان دا باندې راوستو، ليستحل به، چې دې باندې په وجه باندې دا خوراک شیطان د ځان لپاره جایز کی. فاخذت بيدي، نو ما د دې باندې د لاس ونیو. نو خوراک شیطان ونه، خوراک پروت دی، شیطان کوشش کوي چې دا خوراک دې کې شامل شي، بسم الله باندې شامل شي.
د الله پیغمبر ویل والذي نفسي بيدي زما د په هغه ذات باندې قسم چې زما نفس داغه په لاس کې دی ان يده في يدي مع يديهما یقینا د شیطان لاس د دې دواړو لاسونو سره زما په لاس کې دی د شیطان لاس چې دی کنه د دې دواړو لاسونو سره زما په لاس کې الله پیغمبر د ماشوم لاس په لاس کې نیولو او د باټجی لاس په لاس کې نیولو د الله پیغمبر فرمایي زما د په الله قسمی چې د شیطان لاس ما په دې دواړو په لاسونو کې نیولې دی او خوراک پروت دی ثم ذكر اسم الله تعالى بيد الله پیغمبر د الله نوم یاد کو بسم الله ویلا واکل او خوراک وکړو اندې روایت کې تاسو پته ولګیدله یو فائدہ به کېدا ده چې صحابه کرامو ادب وګوره چې الله د پیغمبر څومره ادب کوي څه وی وې مونږ چې به خوراک کله حاضر او د الله د پیغمبر سره چې خوراک کوو نو د الله پیغمبر چې په خوراک باندې شروع نه وکړي او کاسی ته او دغه شانته دغه طعام ته چې خپل خوراک خپل لاس نه ورولې مونږ به د الله د پیغمبر نه مخکې خوراک نه شروع کوو څومره ادب د الله د پیغمبر کوي څومره د الله د پیغمبر سره مینه ده ولې به خلک جنت ته الله نه بوزي ځکه الله تعالی فرمایي رضی الله عنهم ورضوا عنه د صحابه کرامو کیفیت هغه دا چې الله د دوی نه راضي دی او دوی د الله نه راضي دي الله دې موږ تاسو راضي شي نو د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کو موجود نه دی ادب څه دی داغه د حدیثو درسونو سره تعلق ساتل دا مسلې یادول او په خپل ژوند کې راوستل الله دې موږ تاسو توفیق راکړي او دویمه فائدہ به کېدا ده ګوره د الله د پیغمبر طریقه وګوره موږ تاسو ته خي چې بسم الله خوراک مکوي بسم الله دا خوراک مکوي موږ تاسو اکثر ماشومان یادو الکه ماشوم د خیر دی یا ماشوم دې شي کنه په چپلاس باندې خوراک کوي نو ماشوم ګوردا یاد ساتي چې ته بچا په دې خلاص خوراک کوا هغه یو د دې مړې په خلاصو کې به چپلاس ورمخې دا شیطان دا کوي ګوره الله پیغمبر ته ویل کنه وی شیطان دا ماشوم راوستل چې خوراک کې شامل شي به دا باندې چې راوست خوراک کې الله راوستل خو په دې دا وسوسه د شیطان واچول کنه تو شیطان دا کار کوي چې موږ تاسو سره څنګه ماشومان په تر باندې خوراک شروع کوي ماشوم ته ویل پکار چې بسم الله وی او بل فائدہ به کېدا ده د الله پیغمبر ته وګوره چې په شیطان باندې څومره زور مند کوي طاقت په څومره مند کوي الله پیغمبر ته الله خود نه کړی و چې ګوره دا شیطان نه وستو شیطان ته الله تعالی و خو شیطان نه غلې دی دا ګوره ماشوم باندې بسم الله دې رکړه چې خوراک کې شامل شي باندې چې بسم الله یې رکړه چې خوراک کې شامل شي نو د الله پیغمبر په شیطان باندې واکمنو اوله فائدہ به کېدا ده چې د الله پیغمبر موږ تاسو ته خود نه کوي چې تعلیم د جاهل ناپوهه سره چې کله نه پويږي یعنی مونږ کله باندې یو سره کله به مونږ نه پويږي په لاس باندې سینول کله په کار دي چورو دا سجده دی غلطه ده ښا ځنه سره به دي سي پوي کې دا شان در تپاځه کا تبه دا مونږ سره کا یو سره سجده غلطه وکړه په سره مونږ سلام وکړه که دا سجده ونه کړه هغه نه پويږي هغه ته سلام وکړه هغه ته خپل سجده وکړه ته دي سجده وکړه یا رکوع سره نه پويږي هغه باندې نه پويږي یا یو بل دني مسله باندې سره نه پويږي هغه په لاس باندې سراونی سا نو په لاس باندې سراونی سا هغه به صحیح متوجي شي سره خبره ته ځنه سره په خبرو باندې پويږي نصيحت باندې پويږي ځنه سره داسې و چې هغه په لاس باندې رانی سي الله پیغمبر کو دا ماشوم لاسونه ماشوم څه پويږي د باندې چې لاس مونږ چې خوراک مکوا به الله پیغمبر ته خبره و خدا دا خبره داسې ده واو بالکل دا الله پیغمبر لاس نیولې ده او بل فائدہ به دې حدیث کې دا ده چې د شیطان تسلط او واک دا په هغه انسان باندې چې راغلي ذکر سره تعلق ني د الله د نوم سره تعلق ني دا خبره هم بګراله د الله د نوم سره چې چا تعلق ني د الله د یادولو سره چا تعلق ني بل شیطان حکومت باغی سړي د شیطان حکومت په هغه سړي هغه چې بسم الله نه خوراک کې مسره شریکی چې بسم الله کور دنه وزر شپې زم پیدا شو استاد کور نه به دغه شانت شیطان هغه رستورانت هوټل جوړ شوی خوراک به متملاویږي او شپه به متملاویږي استاد بچي هم به خرابي ستا نفس هم به خرابي تو شیطان په هغه به بتا ته بدن کې نقصانات پیښه په دنیا کې هم نقصانات پیښه منګو تاسو پلانکی کې شیطان دی پلانکی کې پیره دی ا پیرم به کیوله بل مازه کنه هغه د الله او دام یاد ساتي دا چا کې پیره نه کانته ته سوته بقره وی وا الله یادوا یره ما نه پریدي وای چې کله الله نوم یادو چې کله قران نخله ما شي ما دا نفس مې एकदम وساړو به پیرش دا تاسو پوسو کوي ځکه هغه شیطان نه پریدي
دا پیری نه پریږدي چې هغه دغه شان د پیری ته وځي او د الله د نوم سره تعلق شي. نو څوک غواړي چې د شیطان د حکومت نه خلاص شي نو هغه تعلق د الله سره ساتي. هغه دغه شان د ناس ته پاسته کې د کور داخلي دلو کې دغه شان د بسم الله او دغه شان د الله تعالی ذکر اذکار کوي. او بل فائدہ به کېدار مخکې دا دغه شان د ذکر شو چې شیطان خوراک کوي. کوم خوراک کوي؟ هغه خوراک کوي چې هغه دغه شان د پاغي باندې الله نوم یاد نشي. کله چې الله نوم څوک یاد نه کی بسم الله بسم الله خوراک شروع کی نو دغه شیطان هغه خوراک کې شریک کیږي. الله دې موږ تاسو له سید رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې عمل کو توفیق راکړي. زموږ تاسو ټول ژوندۍ الله تعالی قرآن سود برابر کړي. وصلی الله علی نبینا محمد.